په هېواد کې د پرمختګ او خوښۍ خبرونه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. رومال برگر هم در عرصه کیفیت، هم در کمیت، هم در خدمات خود نسبت به دیگران پیشی گرفته است. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. تشکر میکنم از علمای کرام، از رسانه‌های محترم. ستارشاین درنو لیدونکو ستړي مشئ، تمه چې ښه به اوسئ، چارې به ښې روانې په هېواد کې د پرمختګ او خوښۍ خبرونه. رومال برګر چې نن یې نوې پرانیستې غونډه ترسره کېږي او څو شېبې وروسته به دغه او د غونډې پیل او شروع کېږي. راغلي یو موږ هم چې تاسو د هېواد دغه پرمختګونه او ښکلاوې وښایو، تر څو ستاسې ذهنونه او زړونه دومره خوښ شي چې تیر مشکلات او ستونزې مو له زړو او ذهنونو لرې شي. ورځو دلته له مسؤلینو او راغلیو هېوادوالو سره غږېږو چې دغه فکر او سوچ څنګه پیدا شو، هېوادوال د دغسې پرمختګونو او ترقۍ نوي خبرونو لپاره د خوښۍ خبرونو لپاره څومره خوشحاله دي. ورځو له مسؤلینو او هېوادوالو سره لنډې خبرې کوو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. درنو لیدونکو، یو نوی ګام، یو نوی پرمختګ او نوې خوښي. د رومال برګر پرانیستې غونډه وشوه. په لومړي سر کې د قرآن عظیم الشان تلاوت، ورپسې نو بیا پټۍ پرې کول د رئیس محترم په لاس او د راغلو مېلمنو په لاسونو باندې، ورپسې نو بیا د کیک ماتول او ټولو راغلو مېلمنو هېوادوالو ته د هغې لږه لږه برخه ورکول تر څو خوښ لاړ شي. اوس نو سره د همدغې رومال برګر رئیس صاحب او بنسټګر ولاړ دي، دې سره څو لنډې خبرې کوو چې څومره خوښ دی د دغه کار په پرانیست سره. رئیس محترم، لومړی خو ستړی مو شو، ډېر ډېر مبارک وي د رومال برګر پرانیسته. بخیر سلامت باشید. تشکر از شما، از مردم که تشریف آوردن. سلامت باشید. ډېره زیاته مننه. رئیس محترم، څومره خوشحاله یې د نن کار په پرانیست سره، د رومال برګر پرانیست سره؟ بخیر سلامت باشید. جای خوشی بر ما است که یک قدم در عرصه پیشرفت رستوران ما صورت گرفت و همچنان به ساحه مردم مکرویان که بار بار تکرار میکردن که بیای تقاضا میکنن که در اینجا نمایندگی افتتاح کنی. حالا برشون خوشخبری میدیم که ما در اینجا نمایندگی کنیم، در خدمت شما هستیم. کداره توی دغه په خپل هېواد کې سرمایه گذاري او پیسې لګول انسان د څومره راحت ورکړي، خپل څومره راحته کېږي ورسره؟ بخیر سلامت وي. بدون شک وطن خود ماست، ما بی وطن بی هویت هستیم و همچنان وطن بی ما هستیم که وطن ما هست. بدون شک وقتی که ما یک جای جور میکنیم، سرمایه گذاری، بعضی ها میگن که
اقدر سرمایه گذاری چرا میکنیم؟ امروز میباشیم ما میرنیم به هدف نمی به خاطر وطن خود میکنیم، به خاطر مردم. اگر ما استفاده نکنیم یک هموطن دیگه ما بالاخره از این جای که جور کردیم یا دیزاین کردیم بر از او بالاخره میمونه. رئیس محترم هیوادوال ډیر زیات راغلی نننۍ پرانیست غونډې ته لامل څه و څنګه دومره ډیر په لومړي ځل او په لومړۍ پرانیست غونډه کې راغلی و بخیر سلامت باشه. این استقبال مشتری ها همیشه با ما صورت گرفت. همیشه که ما یک خدمات ناچیزی میکنیم مورد استقبال میگیریم. این به این معنی است که هر هموطن ما، هر تجار ما که یک گام موفقیت یا یک خدمات به مشتری ها میکنیم، مردم ما قدرشناس هستن واقعا که استقبال میکنن. او که په روسیې کې راته دا وایي چې د رومل برګر ځانګړتیاو کې راته لږ وغږېږي. نور برګرونه هم شته د په کابل ښار کې، ستاسې ځانګړتیاوې چې له نور برګرو سره متوپیر دی او فرق دی هغه به څه وي؟ بخیر سلامت باشی. باید این سوال از مشتری ها شد چون رومل برگر انتخاب میکنی. بدون شک رومل برگر هم در عرصه کیفیت، هم در کمیت، هم در خدمات خود نسبت به دیگرها پیشی گرفته است و مردم حتی 50 افغانی هم باشه میتونه که رومل برگر بیاید شکمش سیر شد دوباره پس برگرده است. و جا داره که ما از پایین‌ترین کار خود از خود رئیس امیر رومل برگر که بعضی وقت میخواهد در رسانه‌ها حاضر شود از اون تشکری کنیم که زمینه رو ساخت که امروز پیش از 300 نفر در رومل برگر کار میکنن که از کاتی پروان کار ما رو شروع کردیم. امروز 7 نمایندگی داریم و مسئول 4 نمایندگیش شخصا خودم میباشم. اساس نور نمایندگی په کوم ساحو کې دي د کابل په کوم سیمو کې دي؟ بخیر سلامت باشید. مرکزی ما در تای مسکن است، در لبجر نمایندگی ما است، در ارزان قیمت است، در مکرویان شد، در پروژه تایمنی است، در کارت 4 است، د میسا است. درنو لیدونکو رئیس مونږ خپل ادرسونه وښودل، کولای شي له رومل برګر په هماغه ځین کې هم لیدنه وکړي او هم ترې خوراک وکړي تر څو خوښ او خوشاله بیرته ستانه شي. رئیس په کابل میشتو او ټول هیوادوالو څخه غوښتنه څه پیغام؟ بخیر سلامت باشی. ما از وطنان ما همین تقاضا میکنیم که همیشه در صلح، در آرامش همیشه کاری بکنن که خیرشان به دیگرها برسد و تشکر میکنیم بازم از شما رسانه‌های محترم، از علما، از مردم که ما اومدن اینجا استقبال کردن و در خدمتشون هستیم. بخیر باشه. ډیر زیات مننه. بیا هم ډیر مبارک. سلامت. تشکر. درنو لیدونکو دا نو د رومل برګر پرانیست و چې نن نو ځینې مراسم مخکې تر سره شو. رئیس صاحب سره خبرو کړې له نور مسؤلین سره هم غږیږو. له موږ سره اوسئ. شاکر زاهد د رومل برګر عمومي مدیر را سره دی او له دې سره هم څو خبرې کوو. دی نو ډېر مصروف او په مصروف وختونو کې هم موږ ته وخت راکړ. ډېر زیاته مننه زاهد صاحب چې موږ ته د وخت راکړ. لومړی خو دې درته نننۍ پرانیسته او د کار پیل ډېر مبارک وي. قربان شم. اول از همه تشکری میکنم از همه شما که زحمت کشیدین و اینجا قدم رنج نمودی. کامیاب و موفق باشین. سلام و خسته نباشید دارم خدمت همه ایتان. بخیر و به سلامت باشی. ما رو افتخار بخشیدین. ډیره زیاته مننه. نن څومره د خوښۍ احساس دی، څومره خوشحاله یې چې ستاسې پرانیسته وشو، د کار پیل مو وشو؟ احساس به مو اندازه است که حتی صحبت‌هایی که داریم یک قسم پس و پیش میشه چون اوج احساسات است دیگه. ماشاءالله احساسات از همه ما خوب است. خوشحال هستیم. خداوند همه شما را مثل ما خوش داشته باشه. راغلو هیوادوالو څومره خوشحالي میلمانه راغلي او یوټیوبران راغلي او نور دولتي او غیر دولتي کارمندان راغلي، څومره خوښ له هیوادوالو؟ قربان زحمت‌های همه‌شان شوم. آمدین اساس بخش دولتی، آمدین بخش نظامی ما هستن، ملکی است، مردم محل است، شخصیت‌ها و موسیقی‌ها و مولوی صاحبا همگی هستن دیگه. زحمت کشیدن آمدن ما را افتخار بخشیدن. کله راته برګر ته براشو لدی روسه ونه برګر شروع کیږي موږ به هم راځو او ان شاء الله مهمان نوازی او ملمستیا به موږ کوي. خدا ورته چې ساسي د برګر یو څو ځانګړتیاوي هغه څه دي چې خلک باید راشي دغه برګر وخوري. ما خو همیشه رومل برگر خانه مشترک همه ایتان میدانیم و ایره میمانخانه تان خطاب میکنیم دیگه. انشالله هر وقتی که بیاییم ما برگرای قسم و قسم داریم. هر چیزی که میلتان باشه انشالله براتان آماده میکنیم. برگر سره څنګه نور څه د برابریږي؟ بله هغه به څه انشالله که ما یک ساعت بعد فال میکنیم
یو ساعت بعد نو کارونه له خیره شروع کیږي او د سر بچن کې نور اسیزونه هم جوس او نور خوراکونه نور خدماتونه به هم تاسو ته برابري ډیر زیات مننه کوم چې موږ ته په داسې مصروف وختونو کې څو شی به ځانګړي کړل موږ سره خبرې کوو خوشاله اوسئ. قربانتان شما شما ببخشید که وقتتان برای ما دادین و همراه ما بودین. خوش شدیم که معرفت حاصل کردیم. میبینید شما که مشتری ها منتظر هستن که چه وقت فعال میشه و ما داخل شویم و جوس و برگر نوشیدن کنیم. انشالله در خدمتتان هستیم. میهمانخانه خیلی درنو لیدونکو یو ساعت وروسته به دلته نو هغه خپل خدمات دوی شروع کوي جوس او برګر برخه کې چې ځانګړې مزه او ځانګړې خوند به یې تاسې په خپله ووینئ راشئ او له نږدې دغه ټولې ښکلاوې او هڅې ننداره کړئ او خوندونه او ذایقې هم وڅکئ. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. د نور لیدونکو له پیله تر پایه راغلو غوښتل مو له ډېرو هېوادوالو سره خبرې وکړو له نورو مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو بیخي مصروفیتونه زیات دي او غواړو چې له دې کاکا سره هم مرکه وکړو د سره به ځانګړې مرکه کوو دا هم رومل برګر ته راغلی او دلته نو د دوی د سپورټ او تشویق لپاره راغلی ځکه هېوادوال چې کله مثبت فکره وي راځي او نور هېوادوال له ځان سره ستایي سپورټ کوي تر څو هغوی هم خوښ شي او لا نور کارونه دلته پرمخ بوځي لا نور نوښتونه وکړي. نو تاسو په خپله ګورئ چې هېوادوال بېرته روان دي خپلو ځایونو ته ستنېږي خپلو ځایونو ته ځي راغلل او دلته یې دغه ستاین غونډه دوی سره په شریکه ولمانځله برخه یې واخیستله دوی سپورټ کړل او د دوی دغه غونډه یې له نږدې وکتله او انشاءالله له برګر او جوسونو به هم خوندونه اخلي هېوادوال او راضي به تر بیا چې په یو بل نوښت او یو نوي کار په پیل سره د نوي مراسمو او نوي غونډې په پرانیستي سره ستاسې درانه چوپړ ته راځو تاسو ته حاضرېږو په پاک او سپېڅلي رب مو سپارم ښې چارې پاک الله مو مل.